پرانستی لیک ستا په نوم. تا ته د ډېرې خوشحالۍ نصیب شي، خو څنګه به نصیب شي؟ زه دې د باور د دومره لوړ ګړنګ نه غوزار کړم چې اوس نه بره ختې شم او نه پښکته تلی شم. هیلې ګیلې او ارمانونه ټول مې په داسې سین لاهو شو چې د راتګ یو ګمان نشته. ستا په سینه کې به زړه وي او که کاڼی به وي، ځکه چې په کاڼې هیڅ بلا نه پرېوځي. ته خبرې زما ټول ارمانونه ګوته په خوله ګونګ پاتې شو او ته دې د ژوند د رنګینو نه خوندونه اخلي. ما که ژړوي نو خپله ساده او پښتنه مینه مې ژړوي او داسې پیغورونه راته راکوي چې وجود مې پې هره ورځ لمبه کېږي. ته څه وایې چې ما ستا بېروخي او بېوفایي ژړوي؟ نه، هرګز نه. خو زه هم د خپل مات زړه په کور کې د یو چا ګلونه کرلی شم، خو نه، داسې نه کوم. هغه د مینې په کور کې یو بل له ورکړې نښې اوس هیڅ معنی نه لري، هیڅ اهمیت نه لري. چا هغه ټپاسې نه ده کړې چې نښې دې ډېرې راسره دي، نښې دې ډېرې راسره دي، نښې دې څه کړم چې دې سترګې نه وینمه. ستا د انتظار هغه ګړی چې په یوه لحظه یې دردېږم او قتلېږم، چې څومره توانې لرم برداشت کوم به. ته دې هماغسې خوشحاله اوسې، خو څنګه به خوشحاله یې چې ګل ساتي نو ولې زړه زما ساتلی نه شي، چې ګل ساتي نو ولې زړه زما ساتلی نه شي. هغه بې سادي پروا نه لري، زه ساه اخلمه آسمای خلاص. په ډېر ناکام د ویر د کوڅې نه زه آسمای خلاص.